سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 15مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو، موږ په تېره ویډیو کې پر بلر ټول، شارپن ټول او سمش ټول باندې کار وکړی. نن راځو دوستانو ډاج ټول، برن ټول او سپانچ ټول وایو. دوستانو ډاج ټول اول د دې دپاره استعمالیږي دوستانو چې موږ کولی سو یو عکس، یو توره ساحه یې په یو عکس کې یا غواړو یو خوب عکس څه شي کړو، روښانه کړو، نو کولی سو چې د ډاج ټول څخه کار واخلو. راځم زه د انتخابوم او وروسته راځم زه به تاسو وګورئ د عکس نیمایي ساحه چې شته توره ده، دې خوا دا ساحه چې شته توره ده. زه غواړم چې دا سپینه کړم، نو کولی شم د ډاج ټول په استفاده باندې دا کار ترسره کړم. فقط دی سلیکټ کړئ او بیا وروسته چپه کلیک پر دې ځای باندې کش کړئ. تاسې اوس وګورئ هغه ساحه چې خوبه وه هغه یې ماته څه شي کړل، روښانه کړل. یعنې دی اوس داسې سو، پخوا دی په دغه ترتیب سره و. ګورئ، یعنې موږ کولی سو چې د ډاج ټول په استفاده باندې د یو عکس نیمایي ساحه یا مثلا ټول عکس یې څه شي کړو، روښانه یې کړو او هغه د خوبوالي د حالت څخه وباسو. او بل هم دوستانو برن ټول لرو. زه به راځم دلته به زه یو بل عکس را خلاص کړم دوستانو. دی بیا دوستانو د ډاج ټول سرچپه کار کوي. دی عکس بیرته څه شي کوي، تیاره کوي یې، خوپوي یې. یعنې که روښانه عکس دی هغه خوپوي. راځم دلته پر ده باندې کلیک، تاسې اوس وګورئ دا ډېر روښانه عکس دی. زه کولی سم چې دا د برن ټول د لارې څه شي کړم، خوب کړم. په دا ترتیب سره بیا تاسې کولی شئ چې د برن ټول څخه استفاده وکړئ. په دې ځای کې نور ډولونه دي، هایلایټ دی، شیډوز دي، کولی شئ د هغه څخه هم استفاده وکړئ. هغه بیا نور رقم اپشنونه دي چې په مختلفو ځایونو کې راته په کار راځي. برن ټول بېرته د ډاج ټول څه شي سو، برعکس سو. او بل هم دوستانو سپانچ ټول دی. زه راځم د دې دپاره به زه یو بل عکس را خلاص کړم. دی څو وظیفې سرته رسوي. اول وظیفه د ده دا ده دوستانو چې موږ یو عکس لرو، هغه غواړو چې تورو سپین ته یې واړوو، نو کولی سو چې د ده څخه کار واخلو. موږ دلته په ایمیج منیو کې هم لرو، مخته یې وایو د خیره، خو دا یو کوچنی اپشن دی ورکړی دی، کولی سو په دې باندې هم عکس تورو سپین ته واړوو. نو زه راځم، تاسې کولی سئ چې مستقیما هم د استعمال کړئ، مستقیما د څخه استفاده وکړئ. کولی سئ چې یو عکس تورو سپین ته واړوئ. دې ځای کې به زه دا موډ دی کړم، تاسې اوس وګورئ. یعنې مستقیما هم استفاده کولی سئ، او بل کولی سئ چې سلیکشن وکړئ، بیا به نو ډېر ښه راسي. زه راځم دغه عکس به زه سلیکټ کړم. فرض مثال اوس راځم د انتخابوم او بیا راځم د اندازه به یې څو ور ډېره کړم. راسته کلیک چې کله تاسې ولګوئ دلته بیا اندازه ور ډېرولی سئ. راځم بېرته د عکس څه شي کوم، پر ده باندې کلیک کوم، دلته بیا فلو ور ډېره کړم چې دی نور هم ژر څه شي سي. دا د یو ځانګړو ډیزاینونو دپاره کارول کېږي. تاسې اوس وګورئ د ده عکس بیکګراونډ رنګه دی، خپل عکس څه شي سو، تورو سپین سو. نو دا د خاصو افیکټونو او ډیزاینونو دپاره کارول کېږي. او بله وظیفه دوستانو د ده د سپانچ ټول دا ده چې زه به یو بل عکس را خلاص کړم. دلته کولی سئ چې د دې اپشن په استفاده باندې ښځینه د خپلو عکسونو د میک اپ دپاره هم کار واخلي. اوس مثلا دا عکس دی، زه غواړم چې دې ته میک اپ ورته وکړم، نو زه راځم دلته فقط دغه اپشن به واړوئ، سټریټ به کړئ، بیا راځم په دې ځای باندې کلیک کوم. په پښتو کې سرخي هم ورته ویل کېږي. یعنې کولی سئ چې هغه هم عکسونو ته وکړئ، ښځینه عکسونو ته البته. تاسې اوس وګورئ په دا ترتیب سره. نو د ده څخه دا استفاده هم کولی سو. په راتلونکي درس کې به دوستانو پین ټول، فری فارم پین ټول او دغه رنګه دغه نور ټول اپشنونه ووایو که ژوند و. ستاسې له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.